د مزاري شریف اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې زړو بانک نوټونو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ول چې اوس د افغانستان اسلامي امارت د نویو بانک نوټونو د ویش پروسې څخه هرکلی کوي. 10400 پیسه میدا آورده بود مندرس، 2000 چند پیش پس دادن که قابل چالش است دیگه، 8400 قریب تبدیل کردن پیسه نو. از این پروژه خیلی خرسند و خوشایند هستیم. پیسه خونه بوده بدون کمیته کنگره به سخنی آمده بانک پیسه ما تبدیل کرده که هم پیسه ما از این پروژه بسیار خوش شد. په همدې حال کې یو شمېر مسؤلین او بانکوال د نویو بانک نوټونو د ویش په تړاو خبرې وکړې. زیاته یې کړه چې نوې پیسې به د زړو پیسو په مقابل کې د افغانستان اسلامي امارت د لارښوونې پر بنسټ له امتیاز او کمیشن پرته په 3 مرحلو کې خلکو ته وویشل شي چې په ورځني ډول له 40 څخه تر 50 مراجعین کولی شي چې تر 10,000 افغانیو پورې زړې پیسې په نویو پیسو بدلې کړي. هغه درانه هیوادوال چې غواړي د افغاني مندرس بانک نوټونه بدل کړي، دوی کولای شي چې د سوداګریزو بانکونو او همدارنګه د افغانستان بانک نمایندګیو ته په ورتګ سره په ټول هیواد کې د لسګون او شلګون مندرس بانک نوټونه بدل او په مقابل کې عین انوایه لسګون او شلګون نوي بانک نوټونه ترلاسه کړي. هیچ کمیشن یا کدام مصارف پولای تبادله پول ندارم و به خاطر که ما بتانیم خدمات سهولت‌های بهتر را بر مردم و بر همشهری خود ارائه کنیم، ما مطابق دستورالعمل د افغانستان بانک پول‌ها را اخذ میکنیم و همچنان یک غرفه مشخص را اختصاص دادیم به خاطر تبادله پول. د یادونې وړ ده په لومړۍ مرحله کې دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون، په دویمه مرحله کې 500 او سلګون او په دریمه مرحله کې 500 او زرګون شامل دي چې خلکو ته به وویشل شي.